بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو راځو د ام اس ایکسل دریمې برخې ته. په دې برخې کې موږ د ام اس ایکسل نوټس نه ام اس ایکسل خپل سٹارټ کوو. په دې کې لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو، موږ ټایټل بار لرو. ټایټل بار کې موږ سره مختلف د فایل نوم وي او همدارنګه د پروګرام نوم وي. کیپشن بټنز پکې وي او همدارنګه د دې ځای کې اوس موږ سره یوزر اکاونټ چې کوم ساین ان کوي هغه هم پکې وي. ریبن شو کول او همدارنګه کلوز کول پکې ریبن ډسپلی آپشن چې کوم دی هغه هم پکې وي. لکه کویک اکسس ټول بار هم پکې شته او سیو بټن پکې شته. نو دا موږ سره کویک اکسس ټول بار ده چې دا ټول موږ سره په کنټرول ټایټل بار کې وي د ام اس ایکسل. بیا سټرکچر کې ما درته ویډیو چې دلته کې موږ سره ټول دا چې موږ سره دا موږ سره چې دا موږ سره دا ټابس دي، ټاب منیو یا همدارنګه لیست ورته وایي. کله چې دی هر یو باندې کلیک کې دی ځان سره چې لري، یو لیست لري، یو منیو لري، یا یو ځینې کمانډز ځان سره لري چې دغه موږ سره چې دا موږ سره فایل منیو ده یا فایل ټاب ده، دا موږ سره هوم ده، دا موږ سره انسرټ ټاب، پیج لیاوټ ټاب مختلف. په هوم ټاب باندې موږ نن خبرې کوو چې په دې کې موږ سره بیا ګروپونه دي علیحده. کم ګروپ ده؟ دې کې موږ سره کلیپ بورډ ګروپ ده چې په دې لاین سره انډ شوی ده. بیا دا فنډ ګروپ ده چې دې لاین سره سٹارټ شوی، په دې لاین سره ختم شوی، صرف او صرف د فنډ لپاره استعمالیږي. بیا په دې ګروپونو کې موږ سره ما درته ویلي چې دې کې موږ سره چې دي هر یو ته کمانډ وایي، لکه پیسټ کمانډ شو، لکه کټ کمانډ شو، لکه کاپی کمانډ شو، لکه فارمیټ پینټر کمانډ شو. بیا په دې فارمیټ پینټر چې وروسته راشي لکه کلیپ بورډ لیکلی ده او کلیپ بورډ ګروپ ته دا موږ سره مکمل. بیا په دې کې چې دغه بټن ګوري دې ته لانچر بټن وایي. لانچر بټن د څه دپاره؟ د کلیپ بورډ دپاره. نو راځو نن څه کوو، نن په دغه کلیپ بورډ باندې خبره کوو. اول نمبر تاسو دا یاد ولرئ چې کله په اکسل کې تاسو کار کوئ، چې کله تاسو کلیک وکړئ او لیکنه سٹارټ کړئ، که چیرې هغه موږ سره څه وي، که چیرې هغه موږ سره په ټیکس فارمیټ کې وي، صحیح ده. مثلا ما ټیکس ورته ولیکه، دا ټیکس په څه کېږي؟ د دې فارمیټ چې دا وي چې دا ټیکس فارمیټ لري، دا به د سیل چې کوم د سیل د خانې ته وي. د خانې په کوم طرف کې به راځي؟ د خانې په لیفټ سایډ کې به راځي. او که چیرې فار ایگزامپل تا ویلیو ولیکل، نمبر دی ولیکل، مثلا ما سل ولیکل، دا په کوم طرف کې راځي؟ دا به د سیل په رائټ طرف کې راځي. صحیح شو؟ نو زه غواړم مثلا چې یو ټیبل جوړ کړم، صحیح ده، سمپل ټیبل لکه څنګه موږ سره وي، لکه ما سره وي چې څه موږ سره وي، موږ سره لکه فرست انډرسکور نیم وي ما سره، او دلته کې ما سره لاست انډرسکور نیم وي، او دلته کې ما سره فل انډرسکور نیم وي. صحیح ده. زه فرست نیم او لاست نیم ورکوم، ما سره د فل نیم موږ سره بای ډیفالت لاست راشي. صحیح ده. فرست نیم فار ایگزامپل ما ورکړي څه شی موږ سره لکه احمد، لاست نیم موږ سره خان شو. صحیح ده. نو فل نیم د دې چې شو؟ فل نیم د دې احمد خان شو. دا شانتي. صحیح ده. او زه بیا فرست نیم ورکوم، زه ورته لیکم چې علي، او بیا دلته کې لاست نیم یې جان شو. صحیح ده. ما سره لکه عمر او بیا لاست نیم یې ناصري شو. لکه ما سره چې شو فرید او لاست نیم موږ سره چې شو لکه شمالي وال شو. صحیح ده کنه. او بل موږ سره فار ایگزامپل ما سره چې شو یوسف شو، لاست نیم وبخښئ، ما سره چې شو بلال شو، لاست نیم رحیم زوی شو. صحیح ده. بیا موږ سره شهزاد شو، لاست نیم اتل شو. صحیح ده. بیا موږ سره یوسف شو، لاست نیم لکه فار ایگزامپل لاست نیم ناصری شو. ناصری بیا هم ناصری شو. ګوره ان ورکړئ، دلته کې خپل نوم راځي، څه بټن پریس کړئ؟ هلته کې ټاب بټن په کیبورډ کې د هغه پریس کړئ، مکمل نوم به سره انزرټ شي. خو زه دلته کې چې دا مکمل نوم زه راوړل غواړم، نو مکمل نوم دپاره به څه کوم؟ مکمل نوم دپاره تاسو دلته کې دا ټول سیلونه سلیکټ کړئ او سلیکشن نه وروسته دې ځای نه سلیکټ کړئ. صحیح ده. لایک کنټرول ای پریس کړئ، دا مکمل نومونه به خپله راشي. بای ډیفالټ دا څه کېږي؟ ډکېږي. ګوره علي جان خپله راغی، موږ سره به چې شو عمر او بیا ناصري خپله راغی. ګوره عمر ناصري، او بیا موږ سره چې فرید او دا شمالي وال شو. صحیح ده. دا نومونه خپله راځي. دې ته چې دې ته آټو فیل وایي. زه به دا سلیکټ کوم، سلیکشن وروسته به چې ورته یم کنټرول ټي نه اصلا کې دلته کې به راشم ټیبل، یو ټیبل به وي، ټیبل ډیزاین به ولګوم. ټیبل ډیزاین کې زه فلټر بټن ختموم، فرست او لاست، او د ځینې چې کوم بینډډ کالمز او بینډډ روز اخلم او ټوټل رو نه اخلم. صحیح شو. دا اوس موږ سره چې شو فرست نیم، لاست نیم او فل نیم شو. دا اوس موږ سره یو ټیبل شو. خپل ټیبل د څه دپاره؟ د فرست نیم، لاست نیم او فل نیم دپاره. زه څه کوم؟ زه که چیرې فار ایگزامپل دا سلیکټ کړم او سلیکشن وروسته زه غواړم چې دې ځای نه یو بل ټیبل هم څه وکړم؟ دې ځای ته راوړم. نو څه کوم؟ دې ځای نه دا کاپي کوم چې دغه ځای نه دغه معلومات راواخله، دلته کې هم واچوه. لکه یو ورقه لیکل مې کړي، بل ورقې ته چې اړم کله، نو هغه ورقې ته ګورم دا لیکل بل ځای کې کوم. نو همداسې مینینګ لري چې دې ځای نه یا لیکل اخلم، دلته کې هم دا جوړول غواړم په همدې ډیزاین کې. نو دلته کې راځم چې کوم دې ځای کې کاپي ده. کاپي کې بیا دوه قسمه کاپي ده. اول موږ سره کاپي ده، دویم کاپي از ا پکچر ده. اول کاپي که دلته کې راشه، دې ځای کلیک وکړه، کلیک نه وروسته چې ورته راشه، دلته کې پیسټ ته راشه. پیسټ کې بیا خپل اپشن دی. اول موږ سره سمپل پیسټ ده، دویم پیسټ ویلیوز دي، او دریم موږ سره ادر پیسټ آپشنز دي. صحیح شو. اول نمبر موږ سره چې سمپل پیسټ، چې موږ سره چې سمپل پیسټ کنټرول وی شارټ کټ ته دی. سمپل پیسټ سره ګوره موږ سره چې کوم فارمیټ د کوم ویټ چې و د سیلونو دا یې وانخیسته موږ سره،
او چې کوم فارمیټ باندې اپلای شوی لکه ټیبل فارمیټ ده کنه دا هیډر رو شو ګوره هیډر رو بیل قسم فارمیټ ده دا موږ سره ټول بولډ دي دا هم بولډ دي او دا موږ سره سمپل فارم کې دي او ټیبل په باندې اپلای ده د کوم کلر د بلو کلر ټیبل نو دا موږ سره چې شي دا موږ سره اپلای شوی دي خو دا موږ سره چې شو ساده ډیټا شو ته خپل دلته کې کلیک کړئ چې دا موږ سره چې شي دا موږ سره ریسایز شي نو دا موږ سره چې دا موږ سره ټیبل جوړ شوی زه به لږ دا شانتې لرې کړم او دلته کې به زه پیسټینګ وکړم تر څو موږ تاسو پوه شئ ښه راځم دویم نمبر پیسټینګ ته زه به څه وکړم دا مې ټول کاپي کړی ګوره موږ سره دا راځئ چې شاته ویږي مطلب دا دی چې کاپي شوی شیټ نمبر 2 ته راځم او دلته کې زه غواړم چې هماغه ټیبل پیسټ کړم دلته کې پیسټ ته راځم او پیسټ کې دویم پیسټ چې کوم دا دویم پیسټ دلته کې څه موږ ته ګوره فرمیولاس پیسټ کا صرف د فارمولو سره کم فارمیټ چې ما ورکړی فارمیټ کم فارمیټ و ټیبل وکنه دا ټیبل مې چې اپلای کړی و او همدارنګه دا بولډ ول دا هم بولډ ول او مختلف فارمیټ مې و هغه مه راوړه صرف فارموله راوړه فارموله څنګه فارموله لکه فار ایگزامپل دې فارموله نو اپلای شوی که چیرې دلته کې ورکم صحیح ده دلته کې راشم شیټ نمبر 2 ته او شیټ نمبر 2 کې څه وکم دا دې ځای نه زه ختم کم ډیلیټ کلیک کما او ډیلیټ نو چې کوم زه دا سیل ویډ بل کم کم لکه مثلا ما سره چې دا مثلا ما سره سټوډنټ شو سټوډنټ موږ سره فار ایگزامپل زه ورته چې کوم مارکس شول صحیح ده درته لیکم مثلا فزیکس مارک شول او بل موږ سره میث مارک شول او دلته کې ټوټل مارکس سره واسم صحیح ده ټوټل مارکس نو دلته کې څه کوم سټوډنټ نیم فار ایگزامپل علي شو خان شو صحیح شو شان شو او شاهد شو او ولی شو او نومان شو فزیکس فار ایگزامپل فزیک ما سره څو اخیستي فزیک موږ سره د سلو نه فار ایگزامپل نه نوي اخیستي د موږ سره یو نوي اخیستي همدارنګه دوه نوي درې نوي څلور نوي او پنځه نوي اخیستي صحیح شو پنځه نوي او دلته کې موږ سره دې څو اخیستي فار ایگزامپل دې نهه نوي اخیستي دې اته نوي اخیستي ښه دې کې پنځه نوي نهه پنځه دا خو ما په خپله ولیکل صحیح ده دلته کې یو ټریک د تاسو باید زده شي کله چې د دواړه سلیکټ کړئ او دلته کې چې کله راشي د سیل لیفت رایټ ته رایټ په باټم کې لږ ګوره د جمع علامه جوړه شوله ګورې د جمع علامه شوه یو خو دا علامه ده ګوره یو دا علامه ده یو دا علامه ده او یو دا علامه ده د درې ور ترمنځ فرق شته دا چې کوم ده دا د سیل چې کوم سلیکشن ده بل ځای ته وړي یا بل ځای کې سیل سلیکټ کړي صحیح شو کله چې دواړه سلیکټ ګوره دا علامه استعمالوي بیا چې ګوره د دې علامې ته چینج شو مطلب د دواړه سیلونو ویډیوګان چې دې ځای نه اخلم بل ځای کې پیسټ کوم لکه بل ځای کې اچوم صحیح ده اوس دې ځای نه زه څه کوم بیرته راخلم دې ځای ته د سیلونه راوړم نو ګوره دا موږ سره دا علامه استعمالېدله اوس درېیمه چې کوم راځي ګوره وړوکي جمع علامه دا مطلب دا ده چې د دواړو ویډیو سره یو جمع کوو لاندې سیلونو ته یې وړه ګوره ښه دی اته نوي ده که نه دا به اوه نوي شي ګوره یو تی کم شو نهه نوي اته نوي اوه نوي یو تی کم شو چې کمې ویډیو کمیږي او چې زیاته وي بیا زیاتېږي لکه فار ایگزامپل ما یو ورکړی دلته کې دوه ورکوم صحیح ده کله چې دا یو او دوه دواړه سلیکټ کوم دې ځای کې لاندې ډرګ کوم نو ګوره درې څلور پنځه شپږ یو ورسره جمع شول که چېرې زه داسې ورکړم که نه چې شپږ ورکړم دلته کې پنځه ولیکم او د دواړه چې کوم دواړه سلیکټ کړم اول به سلیکټ کوې بیا به دلته کې راځي اوس لاندې ډرګ که تر دې ځای پورې څه وشول ګوره شپږ پنځه څلور درې دوه یو اوس دا ټول سلیکټ کوم ټول سلیکشن وروسته ډیلیټ بټن به پریس کړئ ښه چې دا ټول موږ سره ختم شي ډیلیټ شول اوس ته څه وکړه دا درې واړه سلیکټ کړه دا درې واړه او درې واړه چې کړه دلته کې ډبل کلیک هم کولی شي کله چې ډبل کلیک کې تر کوم ځای پورې چې تا ویډیوګانې اخیستې وي هغه ځای پورې به فل کېږي که چېرې بیا د ویډیوګانې تر دې ځای پورې معلومې نه وي او د سیل هم معلوم نه وي بیا دلته کې چې کوم دا رول دا معلومه نه وي چې کوم ځای پورې باید دا ډرګ شي نو بیا ډبل کار نه کوي ښه بیا به تاسو څه کوئ بیا به دا درې واړه دا سلیکټ کوئ او دې ځای پورې به فلنګ کوئ ښه ټوټل کې به څه اخلي ټوټل کې از ایکول ټو چې ورته ورکوم از ایکول ټو سم په نوم فنکشن ده سم اوس فنکشن مه استعمالوئ تاسو څه وکړئ از ایکول ګوره چې کله تاسو یو فارموله اخلئ فارموله موږ څنګه اخلو لکه دوه ویډیوګانې جمع کوم که نه فارموله از ایکول ورته لیکم از ایکول دا کار کوي چې موږ سره فارموله جوړوي فارموله څنګه جوړوي لکه دا نمبر واخله جمع یې کړه د څه شي سره د دې یو سره کالکولیټر یې موږ وایو که نه چې دا دوه ویډیوګانې ورکړم بیا مساوي علامه مساوي وهم که نه چې مطلب څو ویډیو ماته لاسته راغله نو اندا شانتې کړه انټر پریس کړه نو څه شو یو سلو نهه اتیا نمبر شو یو ډبل کلیک چې موږ سره تر دې ځای پورې فارموله لاندې راشي اوس دې کې دا فارموله پرته ده که نه کومه فارموله از ایکول ټو D3 سیل چې کوم ده D په C نمبر کالم کې او په دریم نمبر رو کې کوم سیل ده دا سیل ده که نه C کالم او څوم نمبر رو ده اوله دویمه دریمه نمبر رو ده صحیح شو دا ګوره C کالم ده که نه دا C کالم کې اول نمبر رو دویم نمبر رو او دریم نمبر رو چې دا ویډیو ده نو C3 شو او دا موږ سره اول D1 D2 D3 شو نو C3 جمع D3 is equal to 189 شو اوس که چیرې زه فار ایگزامپل اندا سیل باندې چې کوم یو ټیبل اپلای کوم سي ته ټیبل سټایل همدارنګه فرست کالم لاست کالم فلټر ختموم پینه اوس زه غواړم چې کوم دا کاپی کوم کنټرول سی او دلته کې پیسټ کوم دلته کې راځم پیسټینګ دا پیسټینګ دوه نمبر چې کوم د ضرورت صرف فارموله پکې راوړه نور فارمیټ هر څه چې دی هغه ټول ته ختم کا اوس دلته کې ته وګوره فارموله یې راوړې کنه بالکل فارموله یې راوړې ده صحیح شو نو موږ سره فارموله راوړه نور چې کوم سیلونه دی هغه سمپل کا کچېره فار ایگزامپل زه دا دواړه واخلم څه ورته وایم کچېره زه دلته کې راشم زما سره یو بل ټیبل وي یا ټیبل بالکل نه وي همدغه چې کوم سیلونه دا څه وکړم دې ته زه اشاریه ور واچوم صحیح ده او دا هم چې کوم دا هم زه
اشاریه کوم او دا ګوره سور اشاریه دار ټول نمبر و زه غواړم چې کوم دا زه کاپی کوم دی نه سو کوم کاپی کوم دلته کې راشم شیټ نمبر 3 ته او دلته کې پیسټ کوم سیدا دلته کې راځم څه شي ته پیسټ کې دریم نمبر چې کوم دا فارمولا ان نمبر فارمیټینګ فارمولا هم راوړه او بل چې کوم دا نمبر 00 فارمیټینګ دا ور سره راوړه صحیح شو نو نمبر فارمیټینګ او فارمولا راغلل کوم ټیبل چې واغې ختم کړ نو اول نمبر چې اول نمبر موږ سره بالکل سمپل ټیبل وو چې کوم فارمیټینګ ټول ور سره راوړه دویم نمبر موږ سره څه کا فارمیټ ته ختم کا صرف چې کا فارمولا راوړه دریم نمبر کې فارمولا او فارمیټینګ دواړه راوړه ګوره فارمیټینګ چې کوم ډاټ 00 شته دا فارمیټینګ مده ځنه ورک کنه کامینه کامن په کوله کوله کام سټایل ورته وی دي نو دا هم ور سره راغی څلورم نمبر بچی کې دا اوس موږ سره کاپی شوی تیار څلورم نمبر اوس کوم دلته به کلیک نو ورسره راشم پیسټ کې موږ سره چې دا کیپ سورس فارمیټینګ چې کوم سی فارمیټ دی ورکړی اماغه شاندي فارمیټ کې راوړه خلاص کې ته وګورم موږ سره فارمولا شته هو بالکل سمپل اماغه کم چې کنټرول وی پیسټینګ دا اماغه شانتي راغی ښه شیټ نمبر 4 ته زم موږ سره کاپی شوی د تیار کاپی سٹارټ د خو زه به څه کوم دوباره به کاپی واخلم کنټرول سی او راشم شیټ نمبر 4 ته دلته کې پیسټینګ ته راشم پیسټینګ پنځم نمبر چې کوم دا د نو بارډرز ته بارډر پکې مه راوړه نو بارډرز کلیک کا بارډرز پکې البته راغله زه به راشم دلته کې چې کلیک کوم زه دا سیل کلیک کوم سیدا د دې باندې کلیک کوم او کلیک کې چې ورته هم دې نه آل بارډرز کلیک کوم سیدا چې بارډرز موږ سره پی اپلای شي کنټرول سی کلیک کوم ګوره دې کې بارډر شته کنه راشم شیټ نمبر 4 ته شیټ نمبر 4 کې زه دا ټول سلیکټ کوم سلیکشن وروسته کلیر ته کلیر آل کلیک کوم دا مونږ وایو ان شاء الله خر اعظم لکه چې کوم ز شیټ نمبر دا بیرته چې کوم دا ز دې نه کنټرول سی یا دې نه کاپی کوم دلته کې شیټ نمبر 4 کې دلته کې پیسټ کوم پیسټ تر اعظم دلته کې څه ورته وایي نو بارډرز مراوړه ګوره بارډرز ختم شول فارمولا مشته او کامن نمبر سټایل کوم سټایل چې کوم دې نه په اپلای کړی و دا هم پکې راغلی دا خو بارډرز پکې نشته دلته کې بیا راځم بیا چې ورته هم دلته کې راځم پیسټینګ هم لاست نمبر چې کوم دا ترانسپوز څه ته وایي ګوره که چیرې فار ایگزامپل دلته کې موږ وګورو اول سټوډنټ چې کوم دا نیم راغلی دا موږ سره په ورټیکل شکل کې راغلی په عمودي بیا فزیکس مارکس چې کوم دي هم په عمودي شکل کې راغلي بیا میتھس مارک هم په عمودي شکل کې راغلي او ټوټل مارکس هم په عمودي شکل کې خو زه داسې نه غواړم زه غواړم چې دغه ټول څیزونه په افقي شکل کې وراولم ګوره سټوډنټ څوک د علي د خان د شاه د حامد د فزیک مارک د علي لپاره څومره دي ګوره په هوريزونټل شکل کې راغلل دا مارکس ګوره د فزیک لپاره د علي لپاره دا مختلف څیزونه شو دا ګوره موږ سره په افقي شکل کې شو او دا موږ سره د عمودي شکل کې ویډیوګانې شوې که چیرې تاسو په افقي شکل کې ویډیوګانې غواړئ تاسو پر سمپل راشي دا به څه وکړئ دا به تاسو دې نه کاپي کې دلته کې به ودرېږئ او را به شي پیسټینګ ته ترانسپوز ورته وایي ټي دا ګوره پیسټ شو سمه ده راځم ګوره نوي شیټ ته نوي شیټ کې څه ته وایي نوي شی د موږ سره د پیسټ ویډیوز دي فار ایگزامپل که چیرې دلته کې زه راغلم شیټ نمبر 2 ته دغه چې کوم دغه سیل مې دې نه کنټرول ګوره دا مې څه وکړه کنټرول سی که زه غواړم چې دغه فارموله نه ده فارموله د شیټ د ټول سټایل راوړم خو صرف فارموله پکې رانوړم تر اوسه پورې دا فارمیټ موږ نه ویلی دلته کې به راشي پیسټ ویډیوز ته اولنی به سلیکټ کړئ وبښئ دا دلته کې به راشي او دا کوم یو به سلیکټ کړئ دلته کې به دا دریم نمبر سلیکټ کړئ ویډیوز ان سورس فارمیټینګ ویډیوز او سورس فارمیټینګ دواړه راوړه ګوره صرف ویډیو راوړی ده ګوره یو صورتونه وي صرف یو ویډیو ده فارموله پکې نشته نو هغه فارموله دې ختم کړه او چې کوم سورس و هغه فارمیټ راوړه اولنی کې چې شو اولنی کې فارموله را نوړله او سورس فارمیټینګ هم ختم کړ دریم نمبر چې اندی سیل کې ده هغه کوم یو ده هغه موږ سره ګوره وبښئ دویم نمبر زه به څه وکړم شیټ نمبر 2 ته به راشم دا به سلیکټ کړم کنټرول سی به کوم او شیټ نمبر 6 ته به راشم هلته کې به راشم څه به ورته یم دویم نمبر به انتخاب کوم ویډیو ان نمبر فارمیټینګ نمبر فارمیټ راوړه ګوره کام سټایل چې کوم د غیر راوړه او بل موږ سره چې شو بل موږ سره چې کوم هغه فارموله هغه هم ختم کړله چې شیټ نمبر 5 ته راشم ګوره دلته نمبر فارمیټینګ نشته کنه دویم کې اول نمبر کې چې اول نمبر کې نمبر فارمیټینګ سره راته وبخښئ بغیر د نمبر فارمیټ راته دویم کې نمبر فارمیټینګ زیات او په دریم کې چې وکړل په دریم کې موږ سره چې کوم سورس فارمیټینګ دغه هم اضافي کوړه پوه شوي مطلب باندې مې ګوره په دې کې کوم یو دې کې موږ سره چې و په دې کې موږ سره ویلیوز صرف راوړه او نمبر فارمیټینګ او همدارنګه فارموله دواړه مې راوړه دې ځای کې صحیح شو بل نمبر چې د بل نمبر موږ سره که چیرې زه راشم دلته کې اندا شیټ زه کنټرول څه کوم ځای کې ده موږ سره شیټ نمبر 2 و صحیح ده زه کنټرول سی کوم دلته کې شیټ نمبر 6 سره راشم اول نمبر کې موږ سره چې و د چې کوم فارمیټینګ وغیرہ راوړو دویم نمبر کې موږ سره چې کیږي دویم نمبر فارمیټ راوړو په اول نمبر کې فارمیټ نه راوړي ښه دلته کې ودرېږه او څه ورته وایه دا یو واخله فارمیټ نه راوړي صحیح شو نو دویم نمبر کې فارمیټ راوړي دریم نمبر کې موږ سره کیپ سورس فارمیټینګ راوړي هغه نمبر اصلا کې شیټ نمبر 7 کې ما انتخاب کړی و صحیح ده نو ځکه هلته کې فارمیټ وانه اخیسته خو بیا راځم دې ځای کې لاست نمبر چې کوم ده موږ سره ادر پیسټ آپشنز اول نمبر چې کوم ده فارمیټینګ صرف راوړه بس نور سیل مه راوړه دې کې چې هر څه لیکم تقریبا زه درته لیکم امپلایي نیم دا شانتي امپلایي فار ایگزامپل زه درته لیکم چې څه شی
امپلای از ورته لیکم سالري، دلته کې ورته لیکم بونس، او دلته کې لیکم چې شي نیټ سالري، مکمل سالري یا ټوټل ورته لیکم. دا شانتي ټیبل چینج شو کنه. نو دا شانتي چې ټیبل چینج کېدو لپاره صرف ټیبل کې چیرې راوړل غواړي نو څه وکړه، دلته کې راشه شیټ نمبر 2 ته دا شی کا کاپی کا، او دلته کې شیټ نمبر 6 ته راشه. زه غواړم نوې شیټ واخلم، دلته کې صرف غواړم چې ټیبل یې راوړم، دلته کې راشه ادر پیسټ آپشنز ته اولینی نمبر انتخاب کړئ چې فارمیټینګ ده. بیا موږ سره چې د پکچر ده، اوس که چیرته غواړي چې د هغې کوم ټیبل جوړ کړی هغې نه پکچر جوړ کړي چې هېڅ ایډیټیبل نه ده. اوس دا ګوره پکچر شکل کې شو. کوم شکل کې شو؟ دا اوس موږ سره پکچر شکل کې. دې ځای نه کلیک کړئ، دا سایز یې زیات کړئ، یا همدارنګه دې ځای نه کلیک کړه او سایز یې کم کړه. نو دا موږ سره چې شو، دا موږ سره لاست نمبر و. ښه، که چیرې زه راشم دلته کې دې ته وګورم، یو موږ سره کاپي از پکچر ده، یو موږ سره صرف کاپي ده. څه شی ده؟ کاپي از پکچر او کاپي ده. که چیرې ګوره پکچر جوړول غواړئ دی نه، صحیح ده، نو پیسټ از پکچر به کلیک کړئ. که چیرې دې ځای نه ډایرکټ کاپي از پکچر کوم، ګوره کاپي از پکچر شو که نه. اوس کاپي از پکچر کې دوه څیزونه راځي. اول as shown on screen, as shown when printed. دا موږ سره اپیرنس دي، دا بڼې دي. ګوره اول موږ سره د بڼې په فارمیټ، اول پکچر فارمیټ، دویم بیډ میپ ده. پکچر نه به لاندې ځای ښکاري. ګوره که چیرې زه دا کاپي کوم، دلته کې څه وکړم، دې ځای کې د پیسټ کوم از پکچر. ښه، پکچر شانتې پیسټ کېږي دا. زه به دې خواته راشم، صحیح ده. ګوره موږ سره پکچر شو، خو لاندې ځای ته ښکاري. ګوره لاندې سیلونه ته ښکاري. ګوره دې ټیبل کې هم ودرېږم، لاندې سیل ټیبل ته ښکاري. پوه شوې؟ که چیرې زه بیډ میپ کاپي کوم دا ټیبل از بیډ میپ پکچر، ګوره از پکچر ده، دلته کې بیډ میپ کوم او اوکې کلیک کوم. اوس دلته کې راشم، څه ورته وایم، دلته کې زه پیسټ کلیک کوم. اوس دې نه به لاندې ځای نه ښکاري. ګورې لاندې ځای ته نه ښکاري، بل ټیبل هایډ کوي. صحیح شو؟ دا موږ سره څه کېږي، دې ته بیډ میپ وایي، او دغه ته چې وایي دې ته څه وایي، دې ته صرف پکچر وایي. بیډ میپ نه لاندې ځای نه ښکاري او د پکچر نه لاندې ځای ښکاري. ښه، په دې کې یو بل آپشن ده، ګوره راشه دلته کاپي ده او کاپي از پکچر کې. اوس که چیرې بیډ میپ دې کاپي کې څه وکړه، اپیرنس چې کوم د لاندې ځای ته دې کوم ځای کې وښکاري، صرف په دې سکرین باندې او که نه صرف چې کله چې پرنټ شي کار دې وکړي. زه اوکې کلیک کوم. څه کلیک کوم؟ اوکې. اوس دلته کې پیسټ کوم. اوس دلته کې چې وایي، ګوره بیډ میپ پکچر مې کاپي کړی خو دلته کې از پکچر ښکاري. ولې؟ ځکه چې دا به صرف په پرنټینګ کې از بیډ میپ راځي، دلته کې به صرف څه راځي، دلته کې به از پکچر کار کوي. پوه شوئ؟ ښه، بل نمبر موږ سره که چیرې زه فار ایگزامپل راشم دلته کې دا سلیکټ کوم او سلیکشن وروسته دا زه که چیرې دې ځای نه انتقالوم بل ځای ته، دې ځای کې چې کټ کلیک کړه او کټ نه وروسته دلته کلیک کړه او پیسټ کړه. د هغې ځای نه ختم شو، دلته کې راغی. کټ مطلب قیچي کول، یو ځای نه وړل بل ځای ته، بالکل یو ځای نه انتقالول بل ځای ته. صحیح شو؟ ښه، بل نمبر موږ سره چې ده، زه به شیټ نمبر 2 ته راشم. دا به څه وکړم، دا ټیبل به زه کاپي کړم، شیټ نمبر 10 ته به راشم. هلته اوس موږ سره بل چې دي، موږ سره دغلته یو څیز لیکلی دی کلیپ بورډ په نوم سره. دې باندې کلیک کړه، کلیک نه وروسته راشه کلیپ بورډ ته، کلیر آل کلیک کړه. کلیپ بورډ کې څه ته وایي، که چیرې فار ایگزامپل ما سره چې ویډیوز وي، صحیح ده، ما سره لس وي، شل وي، دا څه کوم لاندې ټریک کوم، لاندې کاپي کوم. دې باندې کلیک وکړه، سلیکټ یې کړه، سلیکټ نه وروسته دلته جمع علامه دا رایټ کلیک کړه، رایټ کلیک نه وروسته لاندې دا شانتې لاړ شه، تر څو پورې 120 پورې ویډیوګانې بل ته کې ټریک شي. دا وګوره، دا سنټر ته دا هم چې کا سنټر ته. که چیرې فار ایگزامپل زه دې نه دا ټول کاپي کول غواړم بل ځای ته وړل غواړم، نو اسانه خبره ده. دلته کې راشه کنټرول سی کا او کنټرول سی نه وروسته دلته کې کنټرول وی پیسټ کړه ډایرکټ. که چیرې فار ایگزامپل دا زما نه وي پکار، زه ورته وایم څه وکړه، زه ورته وایم چې دغه ځای یو پرې کاپي کوم، درې ویډیوګانې، اول دا زه کاپي کوم، یو ځای کې پیسټ کوم، بیا دا درې وړه کاپي کوم، بیا څه وکړم دا درې وړه او بیا دا درې وړه. نو دې دپاره به څه کوم، دا باید موږ سره یو ځای کې سټور شي. که چیرې فار ایگزامپل زه دا درې وړه کاپي کوم، صحیح ده که نه، او زه نه غواړم چې دا درې وړه زه پیسټ کړم اول، زه غواړم چې دغه درې وړه اول پیسټ کړم. نو که چیرې دا زه کاپي کړمه، نو دې خو دا دواړه درې وړه خو ورکې شوې، نه دي ورکې. دا دلته کې موږ سره په کوم ځای کې سټور کېږي، کلیپ بورډ کې. کلیپ بورډ څه ته وایي، کلیپ بورډ، کلیپ بورډ. کلیپ بورډ موږ المارۍ ته وایي. لکه څنګه چې تاسو کالیز ځوړندوئ همداسې ویډیوګانې هم بېلې بېلې اخلئ. څه کوي موږ سره کلیکټ کوي. کلیکټ کوي څه شی، any copied or cut contents. هغه کاپي یا کټ کنټینټس یا ډیټا چې تا کاپي کړي وي یا کټ کړي وي، هغه به بیل بیل سټور کیږي. لکه څنګه فار ایگزامپل دا درې وړه ویډیوګانې چې کوم دا زه کاپي کوم، خو دا زما مقصد نه، زما مقصد دا درې وړه و. کنټرول سی او دې نه وروسته دا درې وړه چې کوم، کنټرول سی او دا درې وړه دا درې وړه وروسته زه دلته کې راشئ څه شي ته، کلیپ بورډ اوپن کړه. دې ځای نه دا اوس کلوز ده که نه، اوپن یې کړه. کله چې اوپن کړي دا به ټول راغلي وي موږ سره. اولنۍ دې چې کاپي کړي وي، لاس شل دېرش ویډیوګانې دې کاپي کړي وي، دا درې وړه سیلینو والا، بیا دې څلوېښت پنځوس شپېته، بیا دې اویا اتیا نوي، بیا دې سل یو سل لس یو سل شل کاپي کړي وي. دلته کې راشئ چې ورته وایي، دلته کې راشه اوس څه وکړم، زه ورته وایم اول دا یو پیسټ کړه، بیا موږ سره څه وکړه، بیا دا یو پیسټ کړه، بیا څه وکړه، بیا موږ سره دا یو پیسټ کړه، او لاست نمبر کې دا یو پیسټ کړه. دا اوس موږ سره ټولې چې شوې، ګوره ټول هغه ډیټا چې ما موږ سره په منظمه طریقې سره اچولې وه، دلته کې په غیر منظمه طریقې سره انزرټ شوله، یا همدارنګه هغه چې ما غوښتل ما په خپل خوښې سره ویډیوګانې انزرټ کړلې. پوه شوئ؟
نو دغه که چیرې ته ټول پیسټ کول غواړې دلته کې ودرېږه او پیسټ آل کلیک کړه نو موږ سره به ټول بیا هماغه شکل کې راشي چې کومه چې تا ګډوډه کاپي کړې وه خو دلته کې موږ سره په منظم طریقې سره پیسټ کوي او که چیرې د کلیبورډ نه ټوله ختمول غواړې کلیر آل کلیک کړه دا کلیبورډ یو ځای نه بل ځای ته وړي موف کړه دې خواته به راشي کلیبورډ صحیح شو اصلا کیبورډ موږ سره دې ځای کې وي خپل ځای کې پوه شوې اوس کلیبورډ کې خپلې اپشنې دي اول نمبر اپشن چې وي شو افیس کلیبورډ اتوماتیکلی د دې نه بغیر چې ته څه وکړې کلیکټ کوي او سیزونه څه وکړې افیس کلیبورډ شو کوي اتوماتیکلی شو کوه ګوره دلته کې فار ایگزامپل دا مې څه وکړه دې ځای نه راغلم کنټرول سی یو کاپي بل کاپي څه وشو کلیبورډ ډایرکټ اوپن شو نو دا د کوم ځای نه وشو دا د دې ځای نه صحیح شو ته آیټمز کلیکټ کوي کنه نو افیس والا به پوه شي چې الکه ته آیټم بیل بیل کاپي کوي نو ستا کلیبورډ ضرورت نه کلیبورډ اوپن کوي درته هغه چیرې فار ایگزامپل اتوماتیکلی زه اوپن نه کوم زه څه وکړم دویم اپشن آن کوم دویم اپشن کې موږ څه وایي چې افیس کلیبورډ وایي که چیرې کنټرول سی دوه پیره پریس کړه زه ګوره څه کوم دا مې چې یو پیره کاپي کړه دا بل کې پیره کاپي دا بل پیره خو افیس کلیبورډ موږ سره نه اوپن کیږي ځکه چې اتوماتیکلی آف ده که چیرې زه دلته کې راشم کنټرول سی دوه پیره پریس کوم نو دا به آن شي او 40 نمبرې دا به کاپي کړي وي ویډیو چې کومه ده بیا چې موږ سره کچېر دا هم اف لاست نمبر موږ سره چې د کلیکشن کې چې ډیټا موږ سره غونډوي ګوره کلیکټ ویتاوټ شوینګ افیس کلیبورډ کلیکټ کوئ خو افیس کلیبورډ موږ ته مه شو کوه ګوره اوس څومره سیزونه هم چې ته کاپي کوې کنټرول سی کا کنټرول سی کنټرول سی او کنټرول سی دوه پیره هم پریس کړه نه به اوپن کېږي راشه اوس افیس کلیبورډ ته اوپن کړه دې کې به موږ سره ډیټا پرته وي خو پریویو به نه وي اویلیبل تا سره به یې شو کوي نه خبر موږ سره چې دا بل موږ سره لاست نمبر چې کوم ده زه به دا دواړه چې کوم دا دواړه به زه آن کوم شو افیس کلیبورډ آیکن آن ټاسک بار ټاسک بار باندې آیکن شو کا راشه هلته کې کلیک وکړه ټاسک بار دې ته وایي که نه ټاسک بار موږ سره اصلا کې دې ویډیو کې نه ښکاري خو لاندې ټاسک بار کې موږ سره چې کېږي د دې آیکن ښکاري لکه دلته تاسو وګورئ دا آیکن مې څه وکړل دلته کې راغلی ده اوس دې آیکن تر څنګ موږ سره چې کې میسج راکوي ګوره دلته کې شو سټیټس نیر ټاسک بار هغه چیرې ګوره زه کاپي کوم ګوره کنټرول سی کلیک کوم دلته کې راشم کنټرول سی کنټرول سی کنټرول سی خو دلته کې به زه څه وکړم دلته کې به یو آپشن آن کړم چې هو اتوماتیکلی ټاسک بار زه نه څه وکړه راشه اوس دا کنټرول سی کا دلته کې کنټرول سی کنټرول سی زه به دا کلوز کړم زه به نوی مایکروسافټ اکسل پروګرام اوپن کړم کنټرول ان په واسطه دلته کې راځم څه شته ای ته په ای کې موږ سره اکسل پروت ده اکسل به اوپن کړم دا ما سره اکسل اوپن شو دلته کې ما سره چې دي موږ سره ویلیوز دي دا به زه لږ نږدې کړم ویلیوز دلته کې 10 20 30 40 50 دا ویډیوګانې دي ما سره زه راځم چې کوم کلیبورډ اوپن کوم او کلیبورډ کې چې ورته وایم زه ورته وایم چې افیس ټوله واښه ویډیوګانې 10 شو 20 شو 30 شو دا ګوره اوس موږ سره میسج راغی وایي د 40 ایټم نه ته 3 ایټمې کریکټ کړي دا څه په واسطه وشو دا د دې په واسطه که چېرې دا اف وي میسج باندې راځي که چېرې دا اف وي هغه کوم آیکن چې موږ ته راشو کېږي دا آیکن دا د ټاسک بار دا موږ سره آف شي او دا به نه شو کېږي موږ سره نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو په څه باندې په کټ کاپي او پیسټ باندې یو بل څیز ده چې فارمیټ پینټر ورته وي باندې کلیبورډ کې ده چې هغه به هم د دې لاست ایټم وي که چېرې فار ایگزامپل ما ویډیو ته راغلی ویډیو کې څه ورکړم دا سنټر ته کړم او بولډ کړم او همدارنګه دې ته زه یو هیډر ورکړم او دا هم چې کوم دا هم زه سنټر ته کړم او دې ځای چې کوم دا زه ایټالیک کړم ویډیوګانې که چېرې فار ایگزامپل دلته کې زما واخیستی چې شي ویلیوز او دلته کې زه ورته ورکړم چې 10 یا زه ورته ورکړم څه شی فار ایگزامپل ما ورکړه د 50 40 سرچ پای اخلم صحیح ده نو 50 40 او دا درې ځانې ویډیوګانې مې نورې خپله ډراګ کړم تر دې ځایه پورې صحیح شو اوس زه غواړم چې دې ته همدا سټایل ورکړم او دا چې کوم دي دا موږ سره ایټالیک دي شي او بارډر دې هم واخلي ګوره دې له بارډر هم ورکوم دا راځم آل بارډرز کلیک کوم صحیح شو بارډرز ته به راشي بارډرز کې آل بارډرز نو دې دپاره چې دغه فیل او دغه سټایل واخلم دې ته اپلای کوم نو زه څه کوم بیل سټایل نشم راوستی چې دلته کې بولډ کا ایټالیک اندا شانتي کوم نو څه دې باندې کلیک کا کلیک نو وروسته فارمیټ پرنټر کلیک کا کنټرول شیفټ سی شارټ کټ ته دې باندې کلیک کا ګوره هماغه فارمیټ چې دې نه واخیسته دې باندې اپلای کړئ اوس دا کلیک چې کا فارمیټ پرنټر کلیک کا فارمیټ پرنټر کې دې باندې کلیک کا خو دا موږ سره ګوره یو ځل باندې اپلای شي نیکسټ سټایل ته نه ځي آف شو هغه فارمیټ پرنټر که چېرې نه آف کول غواړئ دې باندې کلیک کا ډبل کلیک کا په فارمیټ پرنټر باندې اوس دا موږ سره آف کېږي نه تر څو چې موږ سره دا کار نه ختم شوی کله چې کار ختم شي دې باندې کلیک کړو فارمیټ پرنټر ورته سره ختم شي نو دا زموږ د نن ورځې د ریپورټ برخه وه په ایکسل کې سبا به انشاءالله به څه باندې کار کوو په فنډ او الاینمنټ او نمبر همداسې مخکې ورځو والسلام